په دا کانټینرانو کې دې وګورو داسې وډلې درې او څلور سره وډلې. په کندهار کې تصفیوي عملیات روان دي. د دغه تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلې، موټرونه چې د تېر دولت د ختمېدو په وخت کې د تېرو چارواکو لخوا پټ شوي، غلا شوي او یا هم خرڅ شوي ونیول شوي. د دې له جملې څخه تر ټولو ډېر سامان هغه 140 کانتینره چې ضد زرهي موټر او همدارنګه نور دولتي وسایل، وسلې پکې بار ونیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره تصفیوي عملیات کېږي. دغه تصفیوي عملیات یا کور په کور تالاشي. دغه تصفیوي عملیاتو کې د نارینه پولیسو ترڅنګ ښځینه پولیس هم ګډون لري. هغوی د کورونو په تالاشۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. کندهار د افغانستان یو سرحدي ولایت ده چې د هېواد د لویو ښارونو څخه شمیرل کېږي. په دغه ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلې او زرهي موټر چې په 140 کانتینرونو کې نیول شوي دي ډېره لویه اندازه ده. همدارنګه په نورو ولسوالیو کې هم مختلفو نوع دولتي موټر، وسایط، وسلې هم نیول شوي چې هایلیکس او همدارنګه فیلډر موټرونه پکې ډېر شامل دي. د کندهار اوسیدونکي له دغه عملیاتو څخه خوښي څرګندوي او همدارنګه د پولیسو له کړو وړو چلند څخه هم په زیاته پیمانه خوښ دي. تاسې په دغه تصویر کې ګورئ چې یو عادي مجاهد چې د تصفیې لپاره یو کور ته ننوتلی، دغه کور ماشوم چې په ژړا د زنګوي او غلی کوي.